ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه څنګه یې جوړې چېرته تللی وې دلته کښېنه ایوه ابن قائد زموږ زخمي زخمي چېرته تللی وې بچی دي دي ښځه دې ده زه خو پوهېږم که نه تا پسې زړونه ګرځېدلی پیدا کولو باندې ستړی شوم زه کله داسې ځي کله داسې ځي کله داسې سهار چې راوته اوسه پورې کور ته هم نه یې تللی ته راکه څو روپۍ کار دې کړی رښتیا به وې ښه ته وښیه ډوډۍ دې نه ده خوړلې ایوه زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل تا یو سلو لس روپۍ کار کړی که نه نور کار نه دی کړی شپې دې درد نه کوي درد کوي ډوډۍ دې نه ده خوړلې څو درې بچي دي که نه یو زوی دی او دوه جنکیانې درې جنکیانې دي دا واچو جوب کې دا جوب کې واچو شفیقه زو چېرته ځو صحیح ده چکر وهو چکر هو چکر ته ځې چېرته خوله پاکه که زخمي زخمي سینو کې د تیر وخت خاطرې او
ما سره چکر ته ځي کور کې د ښځه په کاره نشي درته خور مې پیسې نشته خېټه غواړي نشته الله آفرین الله شته دی بېشکه الله شته ای ځو چکر ته ځو صحیح ده کور کې خو دې ماشومان نه پکارېږي ښځه دی خور مې ځو چکر مو وهو په دې لاره کې خبرې کوو صحیح ده که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قاید یادونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل دلته کېږده دا دلته کېږده دا ماته راکړه صحیح ده دا دوکان د ستا دی ولې ستا نه دی او د تا دی که نه دا د ستا دی دې ته به د ستا ته مې جوړ کړی دی صحیح ده څنګه د چا دی نو او که دا دوکان د ستا بیا خوشحالېږي څومره خوشحالېږي ښه دا مې تا ته جوړ کړی دی صحیح ده دا د ستا دوکان شولو هو دا د ستا دی هو د ستا دی هو که نه دی که نه صحیح ده دا وګوره ټوله سودا پکې دا ورته وګوره شامپوګانې ګوري دا نور خواته یې مختلفه سودا ده دا چالي ګلچالي په ټولو په دې پوهېږي خرڅون باید دلته ودرېږه دلته راشي دا ټوله د ستاسو دوکان شلو ښه د ستا دی تا ته مونږ جوړ کړو صحیح ده هو زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل قاید ابن قاید زموږ زخمي سینو کې قاید ابن قاید زموږ زخمي سینو کې د تیر وخت خاطرې دوکان د ستا شو کلي در کومه درته ورته سره سیګریټ نسوار چارس نشهیي شیونه به نه خرڅې صحیح ده بل 15 وخته مونځ به کې بندې به یې جمعې ته به ځې صحیح ده په دوکان به پام کې صحیح ده په سودا خو پوهېږې ټولو باندې که نه بس دا ستا دوکان شو صحیح شو راځه تا ته اوس پاره مونږ به لاړ شو کنه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل که څومره سازش دا د کلیګانې شوې ښه دا واله صحیح شو بس دا دوکان شو موږ ته به راکړي اجازه صحیح ده راکړه یو خاله او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قاید یادونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل